پر اسلام آباد د اسلامي امارت ډرونونو بمونه کم او پیغامونه یې ډېر ورسول. هغه دا چې که د افغانستان اسلامي امارت نن وکولی شول د دغو ارزانو ډرونونو په وسیله اسلام آباد په نښه کړي، نو د اسلامي نظام د دفاع لپاره سبا کره دوی لاس ته تر دې لوی څه هم وغورځېدل، دوی به د هغې د ازمویلو څخه هم ډډه ونه کړي. خبره یوازې د هغو زیانونو نه ده چې دا ډرونونه یې اړوي، بلکې اصلي موضوع هغه اغېز دی چې دا ډرونونه یې پر دښمن پرې باسي. د ډرونونو بازار چې ورپسې بیا د یو لوی چاودنې غږ اورېدل کېږي د عسکرو په منځ کې ډېره ویره خپروي. د ټولنیزو شبکو کارکوونکو د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د پوځي جګړې پر موخو او همدارنګه د داسې ګواښونو پر وړاندې د پاکستاني پوځ دفاعي وړتیاو په اړه هم پوښتنې راپورته کړي. ډېری پاکستانیان باور لري چې افغان ډرونونه د هغو زیرکو ډرون ویشتونکو مرمیو او د جیټ تیارو د تیلو د مصرف پرتله ډېر ارزانه دي چې د دغو ډرونونو د ویشتلو لپاره کارول کیږي. ځینې خلک فکر کوي چې افغان ډرونونه د پاکستان ته زړه پورې رسېدل د پاکستان د دفاعي سیستم لویه ناکامي او د اسلامي امارت د پوځي وړتیاو ستر پرمختګ ګڼي. پاکستاني ولسونو د پاکستان پوځ د عملیاتو په تګلارې او د هدفونو په ټاکنه کې هم څرګند توپیر لیدلی. هغوی باور لري چې د طالبانو بریدونه د پاکستاني پوځ په پرتله ډېر دقیق دي، ځکه هغوی یوازې پوځي تاسیسات په نښه کوي. حال دا چې د پاکستان پوځ تل په افغانستان کې ملکي وګړي او عامه شتمني هدف ګرځولي دي. ډېری سیاسي فعالان باور لري چې که څه هم د اسلامي امارت ډرونونه ښایي په لویه کچه ویجاړۍ رامنځته نه کړي، خو هغه اغېز او فشار چې طالبان یې پر پاکستاني پوځ واردول غواړي په بشپړه توګه ترلاسه کوي، او تر هغې چې دا حالت دوام لري طالبان په دې جګړه کې تل برلاسي پاتې وي، ځکه دوی خپلې وړتیاوې او د پاکستاني پوځ کمزوریو سره بلد دي او د دواړو هیوادونو ولسي ملاتړ هم لري.